ملا یعقوب له ایران سره جګړې ته آماده دی. هغه د ایران د ولسمشر خبرې نامناسبه بللي او ورته اخطار او خبرداری ورکړی. دا چې ملا یعقوب تازه د ایران ولسمشر ته څه ویلي، د ایران ولسمشر څه کړي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د ایران د ولسمشر ګواښ ته د طالبانو غبرګون: نامناسبې خبرې مه کوئ. د افغانستان اسلامي امارت د ایران د ولسمشر ابراهیم هغه ګواښ ته غبرګون ښودلی چې د هلمند له اوبو څخه د دوی د ادعا سوي حق د نه ورکولو په اړه طالب چارواکو ته کړی. ابراهیم رئیسي پرون په یوه ویډیوي مرکه کې په توندو ټکو وویل چې په دې اړه دې د افغانستان واکمنان د ایران ګواښ جدي وبولي او په کم نظر دې ورته نه ګوري. هغه دا هم ویلي چې که طالبان وایي د هلمند د سیند اوبه کمې سوي او له دې امله دوی ته اوبه نه پرېښودل کیږي، نو د دوی کارپوهانو ته دې له هلمند سیند څخه د ارزونې اجازه ورکړل سي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان او ایران د اوبو د نیمې پیړۍ وړاندې تړون ته ژمن دي، خو اوس د هلمند سیند د وچکالۍ له امله کافي اوبه نه لري. د طالبانو اعلامیه زیاتوي په داسې یو حالت کې د ایراني اړخ لخوا په مکرر ډول د اوبو غوښتنه او بیا په رسنیو کې یو لړ نامناسبې څرګندونې په زیان بولو. افغان طالبان دغه راز زیاتوي ایراني چارواکو د هلمند د اوبو په اړه باید لومړی خپل معلومات له قانوني لارو تکمیل کړي، وروسته بیا په مناسبو الفاظو خپله غوښتنه مطرح کړي. دا چې واقعیت سم نه وي مطالعه سوی او داسې څرګندونې مخې ته راځي چې د دوه ورونو او مسلمانو هیوادونو د خلکو او هیوادونو ترمنځ سیاسي فضا خرابولی سي، دا د هیڅ جهت په ګټه نه ده او باید تکرار نه سي. په ټولنیزو رسنیو کې هم زیاتو افغانانو د ایران د ولسمشر خبرداري ته ګڼ غبرګونونه ښودلي. ځینو دا د افغانستان د اسلامي امارت لپاره خبرداری ګڼلی او ویلي چې د سیمې هیوادونه یې د ملي او نړیوال ملاتړ له نه لرلو په استفادې داسې ګواښونه کوي. یو شمېر نورو بیا دا ګواښ ټولو افغانانو ته منسوب ګڼلی او ویلي چې افغانان به د ایران پر وړاندې طالبانو سره ودرېږي او د خپلو اوبو او خاورې ننګه به وکړي. د پخواني ولسمشر اشرف غني یو شمېر پلویانو بیا ویلي چې د اوبو بحث هغه دومره جدي کړ چې اوس حتی طالبان یې په ارزښت پوهیږي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.